فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له، وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له، لا نصير له ولا ظهير له ولا معين له، لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له، لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وتقينا وأتقانا وزكينا وأزكانا ونقينا وأنقانا وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأجدرنا وأقدرنا وأفضلنا وأشرفنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 من آخر رمضان
كان كحجتين وعمرتين. خوگو عزت مندو اللہ رب العزت عظیم میاش در رمضان دا منگا و تاسو نصیب کړه. اللہ دی مزید باقی و رضی داغی سعادتنا و داغی عبادتنا داغی ذکر او داغی تلاوتنا زمانگ دا طول نصیب و گرزئی. حقیقت دارے اللہ رب العزت دے انسان دا مغفرت دا پارا دا اجر ثواب او دا درجی دا بلندی دا پارا مختلف اوقاتو کی اللہ مختلف حالات او اسباب راولی. کل اللہ رب العزت مسلمان تدا خبر کئی چستا یو قدم دا پطرف دا مسجد باندی چتا اخلی لم یخط خطوتن یو قدم دا مسلمان پاغیبانی اللہ دلدری انعامات ورکی. یو انعام دا چی اللہ رب العزت دا گناہ داغی پا ذریعہ معاف کئی. دویم انعام دا چی اللہ رب العزت دل پاغیبانی ثواب ورکی. او دریم نعمت انعام دا چی اللہ دا یو درجہ پاغیبانی بلندی. ایک تیر تین شکار. عمل یو دے قدم یو دے پطرف دا مسجد دا پارا دا عبادت دے. اللہ پہ دری انعامات ورکڑل. یو انعام دا ثواب ملاو شو. دویم انعام گناہ معاف شوا. دریم انعام درجہ بلند شوا. دا اللہ رب العزت اوقات او حالات دا دی مسلمان دا مغفرت دا پارا دا درجات دا بلندی دا پارا اسبابم پیدا کئی و حالاتم پیدا کئی. رمضان راغی دا رمضان مہینہ رالا اس دا دغی رمضان پا میاش کی اللہ دا مسلمان دا مغفرت سمرا اسباب پیدا کرل. عمل یو دے یو روجہ نیول دی دا یو روجی عمل داغی سر اللہ رب العزت دا سمرا مخ کی انعامات آغا مقرر کرل. یو رمضان پا ذریعہ بانی دا فرض پا 70 فرائض بانی اللہ بدل کرل. دا نفل اللہ پا فرض بانی بدل کر. دارنگی دا خوراک اور جماعتے داغی وقت اللہ رب العزت دا پارا دا خوشحالی اگرزاو. دا دی رمضان دا وجنا
للصائم حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی للصائم فرحتان روزدار د پاره دو خوشالی دی فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عمل دروجی یو دے عمل دروجی یو دے انعامات پی اگرا اللہ سور کئی خدا کلا دا بطور امتحانم دا رمضان بطور امتحان رمضان بطور امتحان دا اللہ معلومی خپل بندگان کم یو زما فرمان بردار دے کم یو دے نافرمان اللہ راوستے دے رمضان و زما استاد مسلمان دا پار دے امتحان ذکر اللہ معلومی تا خطول کال یولس میاشتی تیرولی لوی لوی دعوی دی کولی دا قربت دعوی دی کولی دا محبت دعوی دی کولی دا الفت دعوی دی کولی اللہ گوری چستا محبت سمر دیم ستا الفت سمر دیم ستا قربت سمر دیم دا اللہ گوری امتحان دے تا دا تقوی و دا پریزگاری دعوی و لباس چولے ہو تازان تا متقی و پریزگار ویلو اللہ تا معلومی ستا تقوی سمردا تپلعلکم تتقون بانی سمرا عمل کون کے ستا پریزگاری سمردا ستا امتحان راغے رمضان راغے حالات رالل اللہ خپل محبوب معلومی اللہ خپل بند معلومی تابدار معلومی زکا سے نہ معلومی گی کنا انسان تخپل دوست او د دشمن فرق اسے نکیگی داغو چکل حالات راشی ایام راشی وقت راشی باغی کے معلوم شی واواد خماسرا لوی داوید دوستانی وی لوی داوید محبت وی لوی داوید نزدیکت وی د قربت وی لیکن اگر ټول داوید دروغ خطیز کا حالات ثابت اکڑا حالات ثابت اکڑا حالات راشی امتحان راشی پائی کی دے انسان پتو لگی دے نزدو تا تا سمر دے دے محبت تا سر سمر دے دے نزدیکت تا سر سمر دے دے عداوت تا سر سمر دے دے خلی داوی وی او کدے دے زلو خبری وی نو عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان تیر جمعہ کی منگ دا خبر کڑے وا وقت امتحان حالت دے امتحان کی اللہ رب العزت سرگندول کئی چی دا انسان دے پا دی خپل دعوی دا نزدیکت قربت الفت محبت کی سمر رشتینے رے اور کنا دے پا منافقت کی او پا عداوت کی سمر دے دا اللہ پا موقع سرگن کی اللہ دا موقع دا رمضان راوستا او پائے کہ مسلمان سرگندی لگی آرے جستا خود محبت داوی دیر زیادی وی و شاعر وی ان المحب لمن يحب مطیعو ان المحب لمن يحب مطیعو چاچ د چا سر محبت وی نو داغ تابدار وی عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے کافرو پا دوکا نیولے دے
آغا دوکیز باندی آغا بوتلا او عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پانسی کولو دا پانسی نمخ کی عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تا کافر وئی کچرستا پزائبانی اللہ اکبر دا محبت دے خان دعوت ندا کچرستا پزائبانی منگتا پریدو او ستا پزائبانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا پانسی کو ندی بارکی تسوے ستا بپی رضاویو کنا عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ورکی واوری پکلاو وگن واوری سورتا وئی تاسو حلا دا پانسیو دا قتل خبری کوئی دا خودیر لری خبری ری ما تخپل قتل ما تخپل مرگ دا دیر زیاد چی دے نو آگا خوخ دے آسان دے خدا نشم برداشت کولے چی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپا مبارک کی از غیلال شیو داغی ناغت تکلیف و رسی دا نشم برداشت کولے ان المحب لمن يحب مطيع چاچ د چا سره محبت وی نو داغ تابعدار وی اسنه چې صرف د خلی داویدار وی د خلی داویداری نه دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ظاہر حالاتو دیر ماہرو موئی کنا دا حالات حاضرہ دیر ماہر دے دا ظاہر حالاتو دیر ماہرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ براغے دا غزائن بیرامن ڈکڑا او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس ملا اکرل ملگرو تبی مل علا دا غد ملگرو سرو دا پیغمبر سرا تابداریو دا دین کی ساریو دا عاجزیو دا داویداری دا محبت اظہارو کئی او کل بچی جناب رسول اللہ لاڑا نبیہ بے دا عداوت اظہارو کا مخامخ بے دا محبت اظہار اللہ دا محبت نخوا خونو چی دا ہو دوکا دا منافقت دے اللہ ورطلوی منافق ہوئی وجدانا چی پا مقبانی حالات و سرا انسان معلومی گی نو اللہ رمضان امراوستا دا دے دا پارا چی ماوتا تقوی کی معلوم کی تابداری کی معلوم کی عباداتو کی معلوم کی پا اوامر بانی عمل کولو کی منگ معلوم کی او دا نواہیونا دا بچاو دا اجتناب صورت کی منگ معلوم کی لعلکم تتقون لعلکم تتقون نو در رمضان مقصدم داو چی زما استا خلقو تا اللہ اظہارو کی چی دام نیک بندرے دام تابدار بندرے دام عبادت گزار بندرے او دا اسی دخلی داویدار دے دا دے اسی جی جان والا دے زبانی جمع خرچ والا دے عاشق رسول دے عاشق قرآن دے عاشق خدا دے اسی لگیا دے رمضان کی پتو لگی دا یو دا رمضان اللہ رب العزت بطور امتحان راوستا زکا چی پا حالاتو کی کل چی حالات خاص راشن پاگی کے معلومات کی گی دویم اللہ رب العزت دا رمضان دا دے روجی دا یو خاص فضیلت خود دے روجہ بذات خود داسی و عمل لے روجہ بذات خود داسی و عمل لے چی کم زائی کی تا پا مسئلہ کی گیر شوئی نو روجی اخلاص کرے چی کم زائی کی پا مسئلہ کی گیر شی نو روجہ دی اخلاص ہے سنگا قسم دیو خوڑا او دا قسم پا مسئلہ کی گیر شوئی
غریب می غصه کم راغلی قسم دم خوڑلے اسے کماتے نو مسئلہ ورانی گی لوی مسئلہ جوڑی گی اللہ رب العزت فرمائی خیر دے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان تاسو چې زړه نه کم قسم خوړلې ده اوسه ته چې مات کما کنه ماتو مسله دا کماتو مې مسله را سو کما الله در حل وستا مال در سرشته هټیګ دا هټیګ نه غریبي صدر سرشته دیم نو ګور شریعت وای فاطعام بیان کوي کنه کفاره بیانای نو پای کې وای ثلاثه ایام دری روجینی ولدی پر لپسی خواہ اس گیری دا قسم پا مسئلہ کی خلاصی بدسا روجا چی دری روجی دیو نیوی قسم مسئلہ کفار حل شوا قتل خطا دنوش ولام بیا گیری غلام نشت دے چی آزادے کی یا دا غلام دا آزادو لوسو توفیق نلری نفمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین گورا خرو جو تبیا پلکار کئی فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین چاچی دغ سیزنو طاقت نموندو دو میاشت روجیو نساقت لخطا در تا اللہ معاف کئی کفارہ شوا گیروی پر روجو بان اخلاص شوی تابانی اللہ دا حج پا موقع دیر مسائل بن کریو چه دا بنکے دا بنکے دا بنکے سر بکٹا کے حج مسئلہ را عمری مسئلہ را ستا پا سر کی دانی دی کٹا کو لینشی یا در تبل مسئلہ را لا نو قرآن وی خیر دے سا مسئلہ نشتا مال در سر نشتا دولت در سر نشتا اسم در سر نشتا نو دا خوشتا چلار در سر دخلاسی اللہ در کلا روجو نسا تلک عشرتن کاملہ سبعت ایام و روجی یو دی و دری نوری دی بس چی دا دری روجی و دی یو زائی کلی لس شوی نو لس روجی چی دیونیوی التے دا مشکلاتو نرویستی روجہ دا سی شے دے تا با دا دغی مشکلاتو نمرو باسی مسئلہ دا زہار رالا مسئلہ دا زہار دا سوا چیو سڑے دے اخپلی بی بی توئی تو پا ما بانی داسی لکسنگ چی زماموری دا الفاظ دیر خطرناکو خطرناک شو اس خپلی بی بی تا نزدی کے دل نشی کے دے مسئلہ دا قرآن چی زہار راغی دا زہار پا مسئلہ کی نزدیکت بند منشا سبق او جی زندگی دا قرآن راغی مسلمان توئی ستاد بچاو اللہ آخری چستاد غسی حالت دے غربت دے نو آخری حد دے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا دو میاشت روجی ونیسا بی بستا بی بیدا دو میاشت روجو بانے دے بیاخ پا لکڑا دا دیر زین دا سری چپاگی کہ اللہ رب العزت ستات اغا حالات برابر اول صرف در روجی پا ذریعہ بستا لار کلاوی گی پا بل ذریعہ لار دینا کلاوی گی نا بندی ورا حج دوران کی وانتم حرم
حج دوران کی شکار من دے شکار بنے کی اس شکار دنا اوش چی شکار اوش اس بسکے مخ کی کتے چی پیسی داغی برابر ساروے زناور اغز والم اغز زبحکوم ندارد پیسی نشترے سبکم پما بانے خو ذمہ داری رالا حالات را بانے دا سرالل قرآن راغے او دا مسئلے در تاسانا کلا چستا صرف لارا دا نجات لارا دا وطو دا دی مشکلاتنا اگا پسبانی نا صیامن پرو جبانی دا چی روجی ہونی سی او عدل ذالک الصیاما داغی برابر بروجی ہونی سی ستالار کلاو شوا سمر زینو کی تا تا روجی لار کلاو کلا حج کی شکار شوے روجی سر لار کلاو شوا حج کی جنایت شوے یا عذر دا مسئلے دا وجہ سحالات راغلی دی روجونی والے شوا لار کلاو شوا قتل خطا راغلی دا پیسا غلام نشتا روجونی والے شوا لار کلاو شوا مسئلہ دا زہار رالا روجونی والے شوا لار کلاو شوا مسئلہ دا قسم رالا روجونی والے شوا لار کلاو شوا روجا چی دغ زینو کی دغ لار کلاوی ستا دنیاوی مشکلات ستا دنیاوی حالات برابرئی تا دا یولوی مصیبت و غمنا خلاصئی نو چی بیا داسی روجوی چی آغی سر دمر فضائلم وی فضائل دمر لوی برکاتم داغی سروی دمر لوی در رحمتونم داغی سر ٹچوی داغی بکم حالتی اب استا مشکلات نلری کئی دیو جن حدیث کی راضی الا الجنہ دروجی بدلا ندا مگر جنت دے دروجی بدلا ندا مگر جنت دے الصوم لی وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی دا دمرا حالات دروجی اللہ رب العزت عام روجو دا حالات ذکر کرے رے نو چی بیا دا رمضان وی او فرضی رو جائی اللہ بد دے پا ذریعہ دا مسلمان کم حالات نسازگار کئی لسائم فرحتان بوی روجدار دا پارا تبلیغی حضراتنو ہمون بار بار پا تعلیمونو کیا رکنا سمندر کے میان پا ہوا کے مارغان دارنگی پا سوراخ کی چی دینو آغا میگی و حشرات تا ٹھول فرشتی دعاگانی کئی انسانانے کئی جناتے کئی حشراتے کئی دا ٹھول دعاگانی دا سکی دا مغفرت کی دا چا دا پارا دا روجدار دا پارا دا ٹھول دا روجدار دا پارا دعاگانی کئی پشمنی کی اللہ تا دعاگانی قبلی پرو جماعتی کی دعاگانی قبلی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان ویلے کنا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچ در رمضان روجا پا حالت د ایمان کی پنیت د ثواب بانی اونیوا مخ کی چس کلی دی اللہ ٹول معاف کی ٹول معاف کی ومن قام رمضان ورسر لگولے دیکھا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی چاچ در رمضان قیام کو در رمضان قیام اور سروی د شپې ودری د الله تا
تراوت او درید بعض محدثین د دین معنا دا کوي تراویح من قام رمضان ایمانا چاچی ولاړو کړه د عبادت د پاره ایمانا و احتسابا په ایمان عقیده سره او په نیت د ثواب باندې غفر له ما تقدم من ذنبه د رمضان سره مسله ده نسبت د رمضان سره د قیام راغې غفر له ما تقدم من ذنبه انعام راغې چې صوم نسبت د رمضان سره نو غفر له ما تقدم من ذنبی انعام سره الله تا هر صدر کوي ګورا حدیث کې دا راځي کنه چې لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك دروجدار د خلی بوی زما په رائے مطابق دی تا بد بوئی نه د ویل پکار د روجدار د خلی بوئی دا د الله په نسبانی اطيب عند الله من ريح المسك دا الله په نسبانی د مشک او د بوئی نم زیات الله ته خوښ دی دا ولی روجی مساله دا نو د دې روجی سره د نسبت او بیا د روجی چې د رمضان سره نسبت راشي نو دې نسبتونو سره اور بیا چې تا سره د ایمان او د ثواب دا حالت هم لګېدلی الله بستا د پاره ولی چې دی نو د جنت دروازې نه کولاوي ولی د جهنم دروازې بندې کړي دي حدیث کې راځي کنه د جنت دروازې په رمضان کې کولاو شي او د جهنم هغه بند شي تین لوی بل غټه خبره شته نسبت سره راغی رمضان سره راغی اول عشره کې در باندې الله رحمت کوي دویم عشره کې دی الله مغفرت کوي او دریم عشره کې دی الله عتق من النار د جهنم نه خلاصې نزمونږ وای لون د خدای نور څه غواړي خو دوه سترګې مونږ څه غواړو خدای الله نه جنت غواړو نو عتق من النار د جهنم د اور نه خلاصې دا په سملا وشو دا په رمضان دا غي پر رجوع نیولو باندې